لنډیز. د نن شپې په خبرونو کې د افغانستان د نظام د بقا لپاره هلې ځلې سیاسي او جهادي مشران سوله او له نظام څخه دفاع مهمه بولي. هلمند کې د طالبانو برید په شا تمبول شوی او کندهار کې د چاړیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړل شوی دی. له روان وضعیت نه د بهرمیشتو افغانانو اندېښنه. یو شمېر افغان هندوان او سیکان وایي چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د هېواد د حالاتو په اړه سخته اندېښنه لري. آیا افغانستان تیر ته ورګرځي؟ او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د امریکا مرستې. د امریکا حکومت له بیلابیلو هیوادونو سره د کرونا وایرس د 9 میلیارډ ډوزه واکسین د مرستې اعلان کړی. د واکسینونو انتقالول په چټکۍ دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. زه احمد شکیب دوست یم. د افغانستان غنو سیاسي او جهادي مشرانو په اړه کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د یو مجلس په ترڅ کې پریکړه کړې چې دوی به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره خلک بسیج کړي. دغه غونډه په داسې یو وخت کې رابلل شوې وه چې همدا اوس په هرات کې د جهادي مشر اسماعیل خان په مشرۍ یو شمېر جنګیالي د حکومتي قواو ترڅنګ ولاړ دي او د طالبانو پر ضد جګړه کوي. د کابل د غونډې او د هرات د جګړو تازه حال له رحیم ګل څاروان نه اخلم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. څاروان صاحب جوړ په خیر. د سیاسي او جهادي مشرانو د غونډې مهم ټکي څه دي او اوس په هرات کې وضعیت څنګه دی؟ دوست صاحب نن پارک کې سیاسي مشران راغونډ شوي وو. ځینې سیاسي مشران پکې نه وو. دوی په یو غږ باندې وویل چې د سولې بهیر باندې ټینګار درلود. ویل چې د سولې بهیر به دوام لري، خو په عین وخت کې په دې وروستۍ کې د طالبانو د بریدونو او د حملو نه واقع داسې ښودل کېدله چې د افغان امنیتي ځواکونو نه به دفاع کیږي، د هغوی نه به ملاتړ کیږي، د خلکو بسیج کول چې د امنیتي ځواکونو په خوا کې ودرېږي او جګړه وکړي، له دې نه به ملاتړ کیږي او هڅه به کیږي چې د خلک راغونډ کړل شي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جګړې روانې دي. په ښارونو باندې اوس جګړه ډېره زیاته متمرکزه شوې ده. دغه تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په هرات کې جګړې وې. په هرات کې طالبان د هرات تر ښار تر پولو پورې څېرمو ته رسېدلي دي. د پل مالان یا پل پښتون هغه سیمه ده چې ښار ته بیخي نږدې سیمه ده. دلته 2 ورځې راهیسې جګړې روانې دي. که څه هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او هلته په هرات کې د خلکو مقاومت چې اسماعیل خان مشري کوي، دوی وایي چې په شا تمبول شوي دي. مخکې د کورنیو چارو وزارت لا خو دا وایي چې تر 10 زیات وسلوال طالبان د ګذري او د انجیل په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. خو طالبان هم ادعا لري، دوی هم وایي چې دغه دواړو پلونو ته، یعنې پل مالان او پل پښتون سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اړولي دي. جګړه روانه ده. په هرات کې د هرات کروخ ولسوالۍ هم لاس په لاس شوې ده. په دې وروستیو کې دا ټولو جریاناتو د کابل او د هرات د تصویر مې په یو راپور کې راغونډ کړی چې دا به سره په ګډو وګورو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني له شتون پرته د نورو سیاسي او جهادي مشرانو په نننۍ ناسته کې چې د هر په ماڼۍ کې له ولسمشر غني سره درلوده په دې ټینګار شوی دی چې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره باید خلک د امنیتي ځواکونو په ملاتړ بسیج کړل شي او دوی ټول به دا هڅه کوي. دوی په ګډه اعلامیه کې دا هم ویلي چې له ګډو ارزښتونو به جمهوریت دفاع کوي. په هر کې د سیاسي او جهادي مشرانو دا لیدنه داسې مهال کیږي چې په هرات کې د یو جهادي مشر اسماعیل خان په مشرۍ مقاومت کوونکي له تیرو 2 ورځو راهیسې د هرات په ښار د امنیتي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده. دولت، نیروهای مردمی، مقاومت مردمی و حکومت، نیروهای امنیتی اردو، پلیس و امنیت ملی یکجا به هم دیگر کار می‌کنند. طالبانو له تیرې ورځې راهیسې د هرات په ښار حملې پیل کړي. د ګذري او انجیل ولسوالۍ چې دغه ښار ته نږدې دي نیولې وې او ښار ته څیرمه مالان پل او پل پښتون ته رسېدلي وو. په هرات کې چارواکو ویلي چې د امریکا B-250 الوتکو په طالبانو بمبارۍ کړي او طالبان د امیر داود له سیمې په شا کړي دي.
پلیس قطعات خاص افغانستان و همچنان بقیه نیروهای امنیتی و دفاعی جمع نیروهای هوایی توانستند دشمن با شکست جدی مواجه بسازند. تلفاتی که دشمن از شب گذشته در هرات داده بیشتر از تلفاتش در تمام افغانستان است. چند برابر تلفات دادن. با این تلفات دشمن شکست شدید خورد. ولسوالی‌های گذره و انجیل که نزدیک شهر موقعیت داره بیشترین موقعیت‌های دو ولسوالی و در کل دو ولسوالی در دست نیروهای امنیتی افغانستان است. شهر هرات از تهدیدات بلند در حال حاضر محفوظ است. د حکومت مخالفین د یو عمیق استراتیژیک جنگي پلان له مخې څخه د جنگ پروسه د کلو او ولسوالیو څخه لویو ښارونو ته رانقلوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د یوې منظمې جنگي استراتیژي څخه برخمن نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې نن غرمې د هرات د پل مالان او پل پښتون په سیمو کې د حکومت قوه ځپلې ده. د هرات په ښار کې وړه مشپه د طالبانو بریدونه شروع شوي. تېره ورځ د یوناما په دفتر هم طالبانو برید کړی و. د یوناما دفتر دا برید غندلی او ویلي دي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د دوی په دفتر په برید کې یو ساتونکی وژلی دی. طالبانو بیا د یوناما په دفتر د برید په تړاو ویلي و چې د یوناما دفتر محفوظ دی. په یوناما د برید په پراخه کچه غندل شوی دی. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل. چارواکي وایي چې پوځیانو د هلمند پر مرکز لښکرګاه باندې د طالبانو برید په شا تنبوله ده. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت د هلمند په ګاونډ کندهار ولایت کې د چاڼیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی ده. په کندهار او هلمند کې ولسونه له روان وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او وایي که جګړه په ښاري سیمو کې دوام وکړي نو د یو لوی ناورین د رامنځته کېدو خطر لا پسې زیاتېږي. د لښکرګاه ښارواټونه تر ډیره د روانو نامنیو له کبله خالي سوي او هر تن کوشش کوي چې امن ځای ته ځان ورسوي. که څه هم چې افغان امنیتي مقامات وایي پر لښکرګاه ښار یې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې لوی برید ځپلی، خو عیني شاهدان وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې هم د لښکرګاه ښار په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو طالبانو د تجمع پر مرکزونو هوایي بریدونه سوي. په ورته وخت کې امنیتي مقامات هم مني چې په لښکرګاه ښار کې د جګړې فشار لا هم د ښار د 9 او 8 حوزې په اړوند سیمو کې دوام لري. د هلمند والي محمد ولی علیزي د لښکرګاه د امنیت په اړه خبر اعلان ویل چې افغان قواو د لښکرګاه د سقوط مخنیوي کړي. صحیح د جنگ دی، دا جنگ د طالب سره نه دی، دا د پنجابیانو سره جنگ دی، دا د عیسی جنگ دی. خلک د تشویش نه کوي. نهایي زور چې دوی درلودی په د 2 شورز کې د لښکرګاه پر کمربندو باندې دوی کړی دی. د یو پرونه څه تر ننه پورې د دوی 170 کسه پنجابیان مردار سوي تر خاورو لاندې دي. ام به نور د رئیس جمهور ته مو ویلي دي چې هلمند به موږ د حوزه جنوبي غرب د دوی قتلګاه ګرځو. په ورته وخت کې په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قومندان جنرال سیمې سادات رسنیو ته په لیږلي یوه ویډیو بیان کې وایي چې په لښکرګاه ښار کې حضور لري او د جګړې رهبري مخ ته وړي. نوموړي د لښکرګاه ښار په څنډو کې شدیده جګړه تایید کړه، خو ویل چې ژر به په امنیتي حالت کې مثبت بدلون رامنځته سي. د یو تبلیغاتي پروپاګاندا اچولی دی، ګویا دا چې موږ د لښکرګاه په ښار کې یو. دا خبره غلط ده، درواغ ده. زه خپله د لښکرګاه په ښار کې یم، د جنگ مسؤلیت په مخه وړم. ستاسې ځواکونه په ښار کې موجود دي، ښار به حفظ کې، طالبان به مات کې. که یو طالب ښار ته راغی یو به مري، که زر رالی زر به مري. او طالبان به نه په ښار کې نه د لښکرګاه په نواحیو کې نه په حوزو کې په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري. تاسې مطمئنه اوسئ. متاسفانه جګړه سته، جګړه بده جګړه ده، خو دا به موقتي حالت وي، دا حالت تیریږي. خو له دې سره لا هم د لښکرګاه اوسیدونکي د خپل ښار د امنیت په اړه اندېښمن دي او زیاتوي چې جګړې لوی زیان عامو خلکو ته رسولی. خاصتا د هلمند خلک په ډېر بد حالت کې دي، د ښار خلک په ډېر بد حالت کې دي. موږ پر دواړو لورو باندې غږ کوو چې د خدای په لیاز، د دې وطن په لیاز هیڅ سوله وکړي. تر موقفو باندې تر دې هر څه سره تیر سي. د ولس په ډېر بد حالت کې دي او دغه جنګونو نه یوازې دا چې د خلکو د سر زیان دی، د خلکو په بازارونو کې خوراکي توکو کمښت هم دی او ډېره ګراني هم ده. خلکو نو دغه تاسې ولیدل چې ټولې لارې بندې دي، د بشرانو، د باباجو، د مالګیرو، د ناویو، د ټولې لارې بندې دي، ټوله پر د ماجرو باندې پرې وځي. له لښکرګاه څخه راوروسته د کندهار ښار د امنیت په تړاو دلته امنیتي مقامات وایي چې د ښار په جنوبي او جنوب لویدیځو څنډو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو باندې له تېرې شپې راهیسې هوایي بریدونه زیات کړي، خو زیاتوي چې د ولسي مرجوبلي د مخنیوي په موخه د یرغلیزو عملیاتو پر ځای دوی لویه تکیه پر تصفیوي عملیاتو کوي.
په کندهار ښار باندې دښمن د څو ورځو راهیسې بریدونه زیات کړي دي. هلته د خلکو له کورونو څخه د مورچل او سنګر په توګه کار اخیستی، د خلکو په کورونو یې مرمۍ ورولې دي، عام خلک یې سپر ګرځولي دي. ولې بیا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کندهار ښار کې فعال حضور لري، د دښمن د مختګ مخه یې نیولې ده او تصفیوي عملیات جریان لري. ډیر ژر به د کندهار ښار شاوخوا سیمې د دښمن له شتون څخه پاکې سي او دښمن درانه تلفات له پرون راهیسې په کندهار ښار کې ورکړي. دا مهال د کندهار او هلمند په جګړو کې لویه اندېښنه ملکي مرجوبلي او د جګړې له کبله د زرګونو ولسي خلکو د کډوالۍ مسلې ته ده چې زیاتره کډوال په نامناسبو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. عمومي باور دا دی چې که جګړه د لښکرګاه او کندهار ښارونو څخه په لنډ وخت کې ونه ایستل سي نو د یوه لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر موجود دی. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د لښکرګاه د 5مې حوزې د ګڼو برخو د نیول کېدو ادعا کړې، خو د کندهار د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو یې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن تېره اونۍ هند ته تللی و. د هغه د بحث یوه مهمه موضوع د افغانستان جګړه وه. په هند کې د سیاسي چارو څېړونکي سواستی راو زموږ له همکار احمد الله ارچیوال سره د بلینکن د سفر پر اهمیت خبرې کړي دي او ویلي دي چې که کابل له نوي ډهلي څخه وسلې وغواړي نو هند به د افغانستان د حکومت مرستې ته ور ودانګي. که موږ په موجود وخت کې د هند او امریکا پر اړیکو پوهېدل غواړو، لومړی شی چې موږ باید په یاد ولرو هغه دا دی چې له امریکا پرته د هیڅ بل قوې نړیوال امنیتي جوړښت رامنځته کېدو په اړه فکر نشي کېدای. که امریکا غواړي چې هند په سیمه کې یو لا غښتلی رول ولوبوي، بیا امریکا له پکار دی چې د هند اقتصادي علایقو ته ځواب ووایي. دغه شان به هند وکړای شي چې د امریکا امنیتي علایقو ته رسیدګي وکړي. همدغه اقتصاد دی چې هند ورسره ستونزې لري. له دې بر علاوه همدا د طالبانو د وروستیو پرمختګونو په اړه اندېښنې دي. یقینا چې هند غواړي چې امریکا به په سیمه کې یو پلان شوی رول ولري او معلوم کړي چې له افغانستان څخه د خپلو قواو د راویستلو وروسته د دوی موجودیت څه ډول ښکاري. دا یو څه دي چې ډیر مهم دي. افغانستان په دغه دوه اړخیزه غونډه کې څومره ارزښت درلود؟ افغانستان په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د اجنډا مهمه برخه وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبانو د سیمې نیولو ته دوام ورکړي، هغه که د شانګهای د همکاریو سازمان وي او که د امریکا او هند د باندنیو چارو د وزیرانو غونډه، د افغانستان په اړه زیات فکر کیږي او افغانستان د اجنډا په سر کې وي. مخکې لاره څه ده؟ دا غونډه به د سولې پر پروسه څه اغیزه وکړي؟ یقینا هند او امریکا باید په یو لار نقشه هوکړه وکړي. داسې لار نقشه چې په اړه یې ترسره شوو خبرو ته موږ لاسرسی نه لرو. خو حقیقت دا دی چې د بېلګې په ډول امریکا د بندنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د هند امنیت شورا د سلاکار سره اوږدې خبرې درلودې او ښکاره خبره دا ده چې دوی به په دغه پلاتفورمز د اقلیمي بدلون په اړه نه وي غږېدلي. یقینا دوی به د افغانستان او د افغانستان د خلکو د خوندیتوب په اړه په ځانګړو لارښوونو غږېدلي وي. زه پوره باوري یم چې موږ به په دې اړه ډیر ژر ډیر پرمختګونه وګورو. په خپله یوه تازه مرکه کې په هند کې د افغانستان سفیر ویلي چې د سولې د خبرو د ناکامېدو په صورت کې افغانستان د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره پر هند حساب کولی شي. څومره امکان لري چې هند افغانستان ته وسلې ورکړي؟ هند تل هڅه کړې چې له سیاسي پلوه سمه پریکړه وکړي. لږ تر لږه که د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي، د هند حکومت باید دغه شانو لپاره د افغانستان د حکومت په خوا کې ودرېږي. د دې لامل دا دی چې له یو څه وخت راهیسې هند د پوري له پورې غاړې راتلونکي ترهګرۍ قرباني دي. موږ د ترهګرۍ له اړیکو خبر یو. په کشمیر کې هند د ستونزې سره مخ دی. له دې امله هند په دې اړه حساس دی او یقینا چې د هند حکومت به د افغانستان د حکومت سره ودرېږي، خو په دې شرط چې د افغانستان حکومت دغه ډول غوښتنه وکړي. تېره اونۍ د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی چین ته تللی و. د دغه سفر موخه څه وه؟ یو څو ورځې مخکې د طالبانو ویان سهیل شاهین په یوه اعلامیه کې ویل چې دوی د ایغورو د جدایي غوښتنې څخه ملاتړ نه کوي او موږ پوهیږو چې ایغور د چین لپاره یو سردردی دی. له دې پرته چین هم په افغانستان کې د معدنیاتو په لټه کې دی او چین پوهیږي چې طالبان به په راتلونکي کې مهم لوبغاړي وي او دا یو په تیزۍ سره رامنځته کیدونکي مثلث دی. پاکستان به هم په دې کې یو مهم رول ولوبوي او هند د بلینکن سفر یو مهم ډګر دی چې باید معلوم شي او نړۍ ته یو معلوم پیغام واستوي او دا باید ډیر جدي ونیول شي. طالبان هم چین ته تللي او د چین د باندنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. که دغه موضوع ته راشو،
او تاسو اوسنیو پرمختګونو ته وګورئ. د طالبانو له سفر وړاندې د پاکستان د باندنیو چارو وزیر هم چین ته تللی، بیا طالبان چین ته ولاړل او بیا بلینکن هند ته تللی. فکر کوئ په سیمه کې نوي ائتلافونه د جوړېدو په حالت کې دي؟ یقینا هو. څومره ژر چې موږ پر دې خبرې پوه شو هغومره به دا ښه وي. امریکا په تیر شلو کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي ترلاسه نه کړل. لدې عمله امریکا په سیمه کې له هند پرته بل ملګری نه لري. لدې عمله یو ډول نوي سیمه‌ییز ائتلاف به رامنځته کېدونکی دی. امریکا باید هند ته د سلطې اجازه ورنکړي. امریکا نشي کولای چې چین ته دغه تشه ورکړي. هغه تشه چې د دوی له تللو وروسته په سیمه کې رامنځته شوې ده چې چین راشي او د امریکا ځای ډک کړي. دا هغه څه دي چې باید جدي پام ورته وشي او موږ دلته یو ائتلاف ګورو. که یو څو مخکنیو ورځو ته پام وکړو په دې اړه چې چین څه ډول د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز تر افغانستان پورې وغځوي. بیرته ګرځو امریکا ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغان ژباړونکو او د خپلو نورو همکارانو لپاره د مهاجرت 8000 نورې اضافي ویزې منظوري کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ویزو سربیره به له افغانستان نه د دغو کسانو د ویستلو او دلته په امریکا کې د میشت کېدو لپاره 1500 میلیون ډالر ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو یوه ډله تازه د ورجینیا ایالت د فورټ لی پوځي اډې ته راوړل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیر د یو شمېر افغان ژباړونکو او نورو همکارانو پرواز د جمعې په سهار امریکا ته راورسید. په دغه پرواز کې 221 کسان سپاره او د لنډ وخت لپاره د ورجینیا په فورټ لی پوځي اډه کې میشت شول. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي و چې شاوخوا 2500 افغانان به د ورجینیا په ایالت کې د فورټ لی پوځي اډې ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې اعلامیې کې دا یو مهم اقدام بللی دی. نن سهار د همکارانو د ژغورنې د عملیاتو لومړی پرواز امریکا ته راورسید. په پرواز کې هغه افغانان او کورنۍ شامل دي چې د مهاجرت د ځانګړې ویزې په شرایطو برابر دي. امریکایي سیاستوالو په حکومت فشار راوړی و چې د امریکایي سرتیرو افغان ژباړونکي او همکاران د ژر تر ژره له افغانستان څخه وباسي. په کابل کې زموږ قونسلي کارکونکو له 50,000 څخه زیاتې ځانګړې ویزې صادرې کړې دي او په زرګونو مرکې کړې دي. یو شمېر کسانو یې پرون پرواز وکړ. موږ ویاړو چې دغه کار پرون په بریالۍ توګه ترسره شو. متحده ایالات هو کسانو ته ژمن دي چې زموږ په خوا کې وو. سپینه ماڼۍ وایي د دغو خلکو راتګ د ډیرو نورو د راتګ پیل دی او چټک کار کوي چې د مهاجرت د ځانګړي ویزې په شرایطو برابر افغانان له خطر څخه وباسي. د امریکا د استازو خونې تیره اونۍ په غوڅ اکثریت یوه قانوني لایحه تایید کړه چې په زرګونو افغانان د امریکایي ځواکونو او د امریکا د حکومت سره د ژباړونکو په توګه او نورو برخو کې کار کړی دی امریکا ته انتقال کړي. امریکا د استازو د مجلس مشرې نانسي پولیسي وایي چې دغه پیسو ته زیاته اړتیا ده او د امریکایي ځواکونو د افغان متحدینو د انتقال په پروسې به ولګول شي. دا یو له احساساتو ډک لاسلیک چې موږ وکړ. د امریکا کانګرس د پنځشنبې په ورځ د 500 میلیون ډالرو په ارزښت یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې نورې 8000 ویزې هم برابرې شي. دا یوه ډېره ښه ورځ ده چې سنا مجلس په 24 ساعتو کې د 1 میلیارډ ډالرو یوه اضافي امنیتي لایحه تصویب کړه چې د متحده ایالاتو نه د افغانانو پر لیږد به ولګول شي او د ځانګړو ویزو شمېر به له 11,000 څخه 19,000 ته ورسیږي. د افغان ژباړونکو د حقونو یو شمېر فعالینو د خپلو همکارانو د راتګ هرکلی کړی دی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پرون هغه 200 فامیله ترجمانان یا هغه کارکوونکي چې د امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي وو هغوی په خیر راورسېدل. دلته هغه آخري مراحل دي د میډیکل نه وروسته به دوی هغه خپل هغه آخري ډیسټینیشن ته ورځي. په دې هیله چې د نورو ترجمانانو کارونه هم په خیر خلاص شي او راشي په خیر. چارواکو ویلي چې شاوخوا 200 افغان ژباړونکي او نور همکاران به لومړی دغې پوځي اډې ته انتقالیږي او بیا به د امریکا په نورو سیمو کې میشت شي. امریکایي چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان څخه تر وتلو مخکې به شاوخوا 18,000 افغان ژباړونکي او نور همکاران له هغه هیواد څخه وباسي. شاوخوا 4,000 نور افغانان چې لا د ویزو اخیستلو کارونه بشپړ شوي نه دي د اوس لپاره نور هیوادونو ته لیږدول کیږي. له 2008 کال راهیسې 80,000 افغانان د عیسوي ویزو له لارې امریکا ته راغلي دي او لا هم 200 درخواستونه شته چې پرې کار روان دی. وحید الرافیزي، امریکا غږ، واشنګټن.
په لنډو نړیوالو خبرونو کې نن په ترکیه کې د اورلګیدنې 2 مامورین د اور د وژلو په جریان کې مړه شوي دي. د CNN شبکې د خبر له مخې د ترکیې په 2 ښارونو کې د پراخې اورلګیدنې له کبله تر اوسه ټول ټال 6 کسان مړه شوي دي. د ترکیې د کرنې او ځنګلونو وزیر ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې په 98 سیمو اور بل شوی چې په 88 برخو کې مخنیوی شوی دی. د یوې خیریه ټولنې کښتیو د مدیترانې په سمندر کې د څه ناسه 100 کډوالو ژوند ژغورلی ده. 15 ټپیان او د هغوی کورنۍ د جمعې په ورځ ایټالیا ته انتقال شوي دي. د یو پلار او ماشوم په شمول یو شمېر کډوال په اوبو کې د کیمیاوي موادو او په کښتۍ کې د اور د بلېدو له وجې سوځېدلي دي. د هوا د ښه کېدو له وجې په دې وروستیو کې له لیبیا او تونس نه ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو ورتګ زیات شوی دی. پاکستاني چارواکو د کراچۍ په شمول د سند ایالت په ځینو ښارونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تازه قیودات لګولي دي. د فدرال حکومت او سوداګرو له مخالفتونو سره نوي محدودیتونه سر له نن څخه وضع شوي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د سند ایالت اعلی وزیر مراد علي شاه د جمعې په ورځ وویل چې د کرونا وایرس په پیښو کې د زیاتوالي له کبله په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې نن د کرونا وایرس څخه کم 15,000 نوې پیښې ثبت شوي دي او له دې کبله د 65 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستیو کې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کلي کې سیلابونو سخت مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې طبیعي ناورین کې 114 کسان مړه شوي دي. په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 22 او د بلې کورنۍ 14 غړي شامل دي. په قربانیانو کې هغه مور هم شته چې د سیلابونو له راوتلو یوه ورځ مخکې ماشوم پیدا شوی و. زموږ همکار ذبیح الله غازي د ډیرو لوړو ژورو له تیرولو وروسته ځان د میردیش کلي ته رسولی او دا ریپورټ یې رالیږلی دی. د کامدیش ولسوالۍ د میردیش همدغه سیمه ده چې سیلاب پکې لسګونه کورنۍ تباه کړي دي. دلته لومړی دغه خوند راوتلی دی او بیا دا سیند ډب کړی دی چې اکثر کورونه د همدې سیند د ډب کېدو له امله په سیند لاهو شوي دي. دلته لسګونه کورونه او یو لوی کلی و چې هغه ویجاړ شوی دی. دغه پل چې اوس تاسو ته ښکاري پخوا دغسې پل نه و، یو ډېر لوی پل و، یو ډېر لوی کلی و، دغلته یو ډېر لوی جومات و. د ځایي خلکو په وینا چې په دې سیمه کې سیند او خوړه داسې کورنۍ مړي دي چې د یوې کور 15 کسان پکې مړه شوي دي. اوس د دغه سیند د لاندې لام احتمال شته دی چې مړي به په دغه ډنډونو او د دغه تیږو د لاندې پراته وي، خو تر اوسه لا ولسي خلک په دې نه دي توانېدلي چې هغه مړي راوباسي. د میردیش د کلي په دغه وړنګو مینو کې د هغو مړو په سیلاب لټه روانه ده چې 3 شپې مخکې خونړي سیلاب لاندې کړي. همدا اوس پکې 2 جسدونه راووتل چې یوې مور خپله ماشومه لور په غېږه کې نیولې او ځای په ځای د دواړو ساه ختلې ده. په دغو خلکو کې یو داسې ځوان هم شته دی چې د کاله 2 غړي یې بېللي. یو ورورخوی له مکمل فامیل سره غرق شوی دی. زما پلار دی، مور دی، ورور دی، هغو زامن دی، 2 ښځه ده، ورور. اته زامن دی، هغې 4 لورګانې دی. بور ورور دی، هغې 2 زامن دی، یو لور دی. 3 ورځې وروسته هم په لی کې ډوبه شوې بزه ژوندۍ پاتې ده او کلیوالي د رایستلو هڅه کوي. په دغه خونړۍ پیښه کې د سید مجتبی کورنۍ 14 غړي بېللي چې په مړو شوو کې هغه خور هم شامله ده چې له حادثې 2 ورځې مخکې ولادت کړی و. یو مې خور ده او یو مې خورۍ ده او 4 زما د ترور زوی د ښځې په شمول 15 هغه دي او 2 زما خوریانې دي، زما د خور خوریانې دي، یو ماشوم دی، یو هلک دی او 8 دانې زما د ماما په شمول او د ماما په شمول 8 تنه 9 تنه د هغو کسان چې بره دغه نه درې نه وړي دي. که څه هم د میردیش کلی د طالبانو په واک کې دی، خو دغې ډلې مرستندویه ادارو ته د ورتګ اجازه کړې ده. د سرې میاشتې کارکوونکي دغې سیمې ته وررسېدلي او لومړنۍ موندنې ښیي چې دغلته سیلابه د 114 کسانو ژوند اخیستی دی. دلته چې موږ رالو سروې هم تکمیله کړه، 103 کورونه چې هغه 100 په 100 کې مکمل تخریب شوي دي او 100
14 کسان چې هغه شهیدان شوي دي د هغې په نتیجه کې 42 کسان راوتي دي او دفن شوي دي او دا نور تر اوسه پورې ورک دي. دغه کور چې ښکاري دا خلک چې کار کوي 7 کسان دلته اوس هم د خاورو لاندې دي. دی وایي سروې یې پوره شوې او چې څنګه وځي نو په کومک کوونکو ادارو به د مرستې رسولو غږ وکړي. د سیمه ییزو خلکو د خولې خبره ده چې دا په تیرو 2 پیړیو کې لومړنی خونړی سیلاب دی چې دومره ډېره مړینه او ویجاړي یې کړې ده. دوی وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. کامدېش ته ورغلې لار د کونړ په غازي آباد کې طالبانو تړلې او په یوه فرعي سړک کې تګ راتګ ته اجازه کړې، خو حکومت بیا د خرڅلاو لپاره وړو او نورو خوراکي توکو ته د پورته وړلو اجازه نه ورکوي. خو له مردېشه پورته د کامدېش نورو سیمو او برګي مټال ولسوالۍ ته د موټر لار بیا سیلابونو تړلې ده. ذبیح الله غازي، اشنا تلویزیون، نورستان، مردېش. زمونږه په وړیا دی. ډاونلوډ یې کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویو افغان او ویو افغانستان. بیا هم ښه راغلاست. د یوې څېړنې له مخې په تیرو 20 کلونو کې د واکسیناسیون پروګرامونو د نړۍ د یو شمېر وژونکو ناروغیو پر وړاندې د میلیونونو کسانو ژوند ژغورلی ده. خو د دغو پروګرامونو دوام د کووډ-19 له امله له ګواښ سره مخامخ شوی ده. پام وکړئ په دې اړه دغه ریپورټ. په 2020 کال کې د شری ناروغي وروسته د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په بیړنۍ توګه واکسینونه وکړل. څېړنې ښایي چې دغه ډول هڅو په میلیونونو خلک وژغورل. څېړونکو په تیرو 2 لسیزو کې په 112 په ټیټ او متوسط عاید لرونکو ملکونو کې د خلکو د واکسین کولو پروګرامونو ته کتنه کړې چې 10 ساري ناروغي په نښه کوي. دوی وایي چې واکسینونو د شاوخوا 500 میلیونو کسانو ژوند چې اکثره ماشومان دي ژغورلی دی. دغه څېړنه د واکسین د اغیزو د ویډلې چې ګاوی نومیږي لخوا تر سره شوی. ګاوی د واکسینونو اتحادیه ده چې د بیل او میلنډا ګیټس د شرکت سره یوځای دغه کار کوي. کچېرې موږ په خپل وړاندوینو کې واکسینونو ته دوام ورکړی وای نو له 2019 کال وروسته به مو د میلیونونو کسانو د مړینو مخه نیولې وای او واقعا موږ غوښتل چې په دې څېړنه کې وښیو چې د کورونا د وبا څخه مخکې موږ د واکسینونو په لګولو سره د څومره مړینو مخه نیولای شوای او موږ غواړو په اوږد مهاله اغیزو ټینګار وکړو. د واکسین کولو او اوږد مهاله ګټې په راتلونکي وخت کې لیدل کیږي. د واکسین پروګرامونه د ځانګړو ناروغیو د مخنیوي سربېره نورې ګټې هم لري. د مثال په توګه کچېرې خلک په هغو ناروغیو نه اخته کیږي چې واکسین یې مخنیوي کولای شي نو دا په دې معنی ده چې تاسو ممکن د نورو شانو لپاره د خلکو درملنه وکړئ. څېړونکي خبرداري ورکوي چې د کووډ وبا د نورو ناروغیو د واکسین کولو پروګرامونه ګډوډ کړي دي. د نړیوال روغتیا سازمان په اپریل کې خپل د 2013 کال لپاره د خلکو د واکسین کولو اجنډا خبره کړه چې د واکسینونو پروګرامونه بیرته سم شي او حتی نورو زیاتو خلکو ته ورسول شي. دا به د هغو ماشومانو چې په مکمله توګه د واکسینونو څخه پاتې شوي د هغوی څخه نیمایي ماشومانو ته واکسین کول وي. هغه ماشومان چې تر اوسه ورته یو واکسین هم نه دی شوی دا په دې معنی وي چې په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې د واکسینونو 1590 پروګرامونه پلي شي. ساينس پوهان وایي چې د ژغورل شوو لوی شمېر د اثري او پرمختللي درملو پرمختګ ښيي او دا چې د کرونا د وبا سره باید د واکسینونو پروګرامونه جاري وسی. نظرانه یوسفزئی، اشنا تلویزیون، واشنگټن. د نن لپاره مو خبرونه همدومره دلته په واشنگټن ډي سي کې زه او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړو. که غواړئ چې زموږ د نن ورځې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې ته ورتلی شئ. پته یې ده پښتو VOA.com. تر بیا.